ظلم دی د دې دپاره یو شی سپریم کورټ دی چې پارلیمنت ته مخې ته کښېنئ زه تاسو ته دا خبره کوم او په خدای درته قسم کړم تر څو پورې چې یو شوي نه او سړک ته راوتي نه او ناسته موږ چا سره جنګ نه کوو موږ دلته راغلي دا پارلیمنت دی او موږ به هغه اخیستو چې دا کومې وعدې دي را سره په دستور په 1973 کې کړي دي دا رالې نه را کړي هغې پورې زه دې سره نه ځم زه به دلته ناسته دا د کیس دی اوس تاسو راشئ پیچلۍ ته او دا زه سپتیسر صاحب ته ووایم د پیچلۍ محمد علي خان ډاګیوال په ما باندې ګرانه په لږ معذرت سره تاسو چې کوم څیز فیصله شوی دا مه چیړئ وایي چې دا فیصله شوی دی دا راله راکړه چې اول نه دې هغه وایم نو بیا به پسې وروسته نور ګورم زه خبره به خرابوم نه د پښتون مفاد په دې کې دی چې کومې فیصلې مخکې زمانه شوي دي که زه پکې مشوره کې وم او که نه وم خو فیصله شوي دي اوس هغه ماله راکړه هغه د هغې نه تښتېدلی دی ته واله لار ورکړې چې او په تا الزام لګي under article 160 چې دی هغه NFC ده اوس NFC کې تاسو وګورئ د NFC ولې نه ورکوي دا د دستور خلاف ورزي ده د پاکستان هر یو بجټ دا غیر قانوني دی ځکه چې دا د NFC نه بغیر او NFC زموږ تیر حکومتونو کا دا سپتیسر صاحب دی او هغه موجوده دی لیور دا غیر قانوني دی بجټ ته د NFC نه بغیر ورکولی نه شي NFC څنګه نه ورکوي چې 18 ترمیم نه پس په NFC کې دا لیکلي دي باجوه به دا خبره ان کیمرا سیشنز کې کوله چې د صوبو حصه به سیوا کېږي او د وفاق به کمیږي ان تر دې چې د وفاق حصه به 20% پاتې شي او د صوبو 80% ته ورسي نو باجوه به وایي چې دا 18 ترمیم کې دا NFC چې دا خو زموږ دپاره قابل قبول نه ده دا قابل قبول نه ده دا NFC تاسو انشور کې چې دا د بجټ نه مخکې لاړ شي او په دې کې د وزیر اعلی په دې کې د قومي اسمبلی په دې کې د سینیټرانو ډېر بنیادي کردار یې خصوصا د هغه چا چې اصل پارلماني قوت دی نو 160 NFC 161 NHP نیټ هایډل پروفیټ نیټ هایډل پروفیټ کې صرف تاسو ته یو خبره کوم چې 2016 کې ډیپټي چیئرمین پلانینګ کمیشن جان زیب سے کیلکولیشن کړی دی چې صرف په 2016 کې د خیبر پختونخوا حصه 136 ارب روپے د بجلی خالص منافع په وقاف باندې په یو کال زما د اندازې رف اندازې مطابق کم از کم اسلام آباد زمونږه 2000 ارب روپے قرض لري 2000 ارب روپے زما بچی به په سعودي عرب کې ځواني نه زړي زما بچی به دلته بیا نه ګرځي بربند به نه ګرځي وږي به نه پښتون ته به څوک تانه نه ورکوي ته ما خو خپله اشاره که که نه وفاقي حکومت د صوبایي حکومت اوس یو کار کړی دی غریب صاحب شته که لاړ هغې دا کړی دی وفاق وایي چې دا 2000 روپۍ به زه څنګه درکړم دا انپیبل وي دا ناقابل وصول دي چې دا خیبر پښتونخوا ته موږ ورکړو نو څه کوو آوټ آف باکس کمیټي جوړوو آوټ آف باکس کمیټي سره چې د دستور په صندوق کې کوم انتظام دی نو په دې صندوق کې دننه خو زه نشم درکولی راځه چې 2 کسان کینو د صندوق نه بار ځان له فیصله وکړو نو چې ته د صندوق نه بار ځان له فیصله کې نو بیا به د خیبر پښتونخوا هم د دې صندوق نه باري بیا به دا هم د دې دستور د صندوق نه باري आउट ऑफ बॉक्स कमेटी नंबर माना बद केसीएम वेरी इंपॉर्टेंट है मोहम्मद अली डागीवाल से काजी कमेटी मेथडोलॉजी तागी मुताबिक केसीएम 4 दस्तूरी बॉडीज एंडोर्स कर दे कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एनएफसी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंडोर्स कर दे द दीन वो वफाक देखते त न प्रीदू वो چې تیوه زینه منما هغه هم دا وی چې داسې وخت وی چې داسې نه منم چې په دې الزام ولګو زی منما او تارا سره منلې دي او لیکلې دي او دستوري حیثیت دي او مال به اوس د دې مطابق راکې نو دا د بجلی د خالص منافع دا صورتحال دی او دا د اخري خبره دا کوم دا د اوبو ده ګوره چې د اوبو چې کومه معاهده شوې ده زموږ پکې راسي 8.78 ملین ایکڑ فیټ 8.78 ملین ایکڑ فیټ زموږ 3 ملین ایکڑ فیټ اوبه لو رایبیرین تا کتر صوبو ته رواني او د دې معاهدې په وخت کې دا فیصله شوه چې د باقي صوبو کې فرنګي د ایریګیشن نظام ډیولپ کړی دی خو خیبر پښتونخوا کې نشته دی لہذا وفاق په دې له ارینجمنټ ورکړي 1991 نه تر اوسه پورې دا معاهده شوې ده په 16 مارچ 1991 باندې تر اوسه پورې ما ته هغه انتظام رانه کړ ما ته دا وایي که نه چې ته زما غنمو ته محتاج یې 8 लाख ایکڑ ځمکه به چشمه رائٹ بینک لیفٹ کینال سره د اوبو لاندې راشي خیبر پښتونخوا به فوډ باسکټي او زه به نه صرف پنجاب ته بین الاقوام ته غنم ورکوم بین الاقوام ته دا تاسو محتاج ساتلی ما دستګر دې ساتلی ما
دا ظلم دی دا سیزونه فیصله شوي دي په دې فیصله شوي سیزونو پسې راپاڅېدل او ګریوان ته لاس اچول د دې ضرورت دی. او زه دا یو بله خبره تاسو ته وکړم خان صاحب تاسو ته پته ده د پاکستان ریمیټنسز دي 38 ارب ډالر ریمیټنسز راغلي دا ریکارډ دی څه کال را روان دي. تاسو ته پته ده اوورسیز کې زموږ ریشو څومره ده 90 لاک اوورسیز دي پښتانه اوورسیز څومره دي 33 لاک. زما په آبادۍ کې حصہ 17-18% ده او زما په اوورسیز کې حصہ 33-35% ده او ته ریمیټنسز چې راځي په چا لګي او زما پښتون 10,000 پښتانه صرف ګلف کې په جیل کې تاسو څوک نشته په معمولی جرایم کې غریبانان ان پړای د قانون نه خبر معمولی غلطي کې شي شورتای په جیل کې واچي هیڅوک ته تاسو ته 10,000 پښتانه دا په میډل ایست کې په جیل کې پراته دي. نو ریمیټنسز کې اوورسیز کې چې د مارکه مې صدا په هغه تناسب سره به 38 ارب ډالر کې مالا په ریمیټنسز کې زر مبادله کې هغه اسرا کې او باقي دا منرل اکټ چې باقي زه دوره خبرو کوم چې ګوره ټرمپ بیان ورکړ چې د پاکستان منرلز زموږ سټریټیجیک اسټس دي او ما هدایت جاری کړی چې دې حفاظت وکړي. یلکه تاسو کې دا تا چا اختیار درکړی دا هغې نه پس ته دلته کې SIFC تحت منرل کانفرنس یلکه ته ولې دا منرل کانفرنس کې تا نه دا اختیار چا درکړی؟ دا اختیار خو نه د ټرمپ دی نه د شهباز شریف دی نه د جنرل عاصم منیر دی دا اختیار خو د خیبر پښتونخوا د ولس دی. هغه تر بیان ورکړ دلته کانفرنس کې او تا اسمبلی ته اکټ راوړ تا ما سره مخکې چې کوم پشین کتاب کې وعدې کړي هغه ته د کوم ځای نه پوره کړې چې ته اوس په ما باندې بل قانون منظوروې. اصل سیس ټرسټ ډیفیسټ دی زما په وفاق بالکل اعتماد نشته بالکل مې نشته او چې په هغه مې اعتماد نشته لہذا داسې قانون نشم منظورولی چې هغه زما نه دا باقي چې کوم وسایل را سره دي دا رانه په قبضه کې وایي. په دې وجه زه منرل اکټ یم امریکن اکټ پښتون دشمن اکټ قبضه اکټ او دا په هیڅ صورت باندې موږ نه منو. البته که څوک دا وایي چې پښتون جګړهمار دی او دې ترقي نه موږ داسې نه یو. موږ دا غواړو چې فارن انویسټمنټ راشي FDI فارن ډایرکټ انویسټمنټ د ترقۍ بنیاد دی عادي راشي د هغې حل بیا څه دی د هغې حل بیا دا دی محمود خان صاحب چې څنګه د 18وي ترمیم دپاره 6 میاشتې 400 اجلاسونه وشو تحریران زبانی ملاقاتونه دانشوران پوهان پارلیمنټریان جرګمال ټولو سره ایکسپرټس د هغې نه رای واخسته دقسې په دې خیبر پښتونخوا کې د 18وي ترمیم په طرز یو ایکسرسایز شروع کړ چې موږ د خپل منرل د خپل خاورې د ترقۍ او د خپل ولس د سوکالۍ دپاره څنګه استعمال کړو او د هغې دپاره چوکاټ او فریم د قانون لیګل فریم څنګه پکار دی په هغې باندې رای واخلو. په هغې کې ټول سیاسي جماعتونه دانشوران جرګې مشران سماجي مشران بار ایسوسییشن پریس کلب ایسوسییشن چیمبر اف کامرس ټول ایکسپرټس ټول پکې او د هغې نه پس چې کومه لا جوړه شي هغه به انډیجنس لا امپورټنټ لا نه منم د اسلام آباد نه راغلې لا او د واشنګټن نه راغلې لا د منرلز اینډ ماینز دپاره نه منو لوکل لا به دلته جوړېږي او لوکل خلکو ته مشورې ساتي هغې به دا سیس مخې ته ځي. زما تاسو دا درخواست دی زه خو که دا خبرې کوم احمد خان صاحب د ارشد علي صاحب څه ارشد صاحب وایي ګورې دې د پاسه نه سور ښکاري خو د دننه نه شین د خیال ورته کوی دا خبرې تاسو له کوم در سره ملګري راپاسو هغه پخوانی وخت لاړ د نظریاتي اختلاف هغه نظریاتي چې مونږ هم کړي په کالجونو کې اسد قیصر صاحب رانه مخکې زه خو زمونږ له ټانګې نه بل کشته ته وتانګر زمونږ ناظم هغه وخت تېر دی اوس مونږ یو یو اوس زمونږ دردونه یو دي تکلیفونه یو دي محرومۍ مو یو دي مشکلات مو یو دي یو ځای جوړېږو حالات بدل شو د دنیا اوس په یو ځای په دې ټولو دپاره کوشش او جدجهد کوو او باقي په تماکو باندې او په سوابۍ کې په لوډ شیډنګ باندې او ګډون اوازۍ باندې او بالخصوص دلته ډرګ د ټولو نه زیات ډرګ د ټولو نه زیات په سوابۍ کې په دې به دا مشران خبرې کوي زه چونکې د غریبانو په تکلیف کې دا خبره ده محمود خان صاحب دا زموږ خوشقسمتي ده. پاکستان بیورو آف سټیټسټک مطابق پاکستان کې د ځوانانو تعداد دی 71% او خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو تعداد دی 76%. یم پښتون صوبه ده بالکل یم نو دا ډرګس نه د خپل بچي بچ کول او ډي ویپنایزیشن د خپل معاشرې کول دا ډېر زیات ضروري دی. زه تاسو ته یو ځل بیا شاباسي درکوم
او په هر ځای کې چې مې راغواړي او هر وخت مې چې راغواړي په پارلیمنت کې په میډیا کې په ګراوند کې په سړک کې د دې مطالباتو دپاره په لومړي صف کې به راسره ولاړ یم. واخر دعوانا الحمدلله. د NEC نه علاوه چې په هغې کې زه ګارنټي شوی یم چې ته به ریجنل ایکویټي او بیلنس ډیولپ وکړي. د هغې نه علاوه SIFC دی او که بله اداره ده. زه د دې جرګې په توسط سره مکمل طور دا مسترد کوم د دې د فیصلو هېڅ قانوني او دستوري حیثیت نشته.